د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا د قومي مشرانو، متنفذینو او د دیني عالمانو په منځګړیتوب په تیر یوه کال کې په دې ولایت کې د دښمنۍ سل شخړې د ولسي جرګو او مرکو له لارې حل کړي دي. جرګه چې په پښتون ټبر کې اوږده مخینه لري او پخوانی اصل دی او له همدې لارې په سلګونه اوږدمهاله دښمنۍ چې د دوه قبیلو یا کورنۍ ترمنځ رامنځته شوې وي د دیني عالمانو او قومي مشرانو د یوې ټول منلې پرېکړې له مخې حل کیږي. د بلخ ولایت قومي مشرانو تیر ته په کتو تازه پرېکړه کړې چې بدیو کې به د خویندو او میندو له ورکولو په کلکه ډډه کوي او دا کار د اسلام دین له نظره یو ناوړه دود بولي. په بدی وختي وي دوی د لور ورکړی وي دا کار اوس لله الحمد چې کم شوی دی، نو ځکه چې ښځه مور هم یو څوک ده ټولنه کې کوم اسلام چې دې ته حقوق ورکړي دي هغه حقوق مونږ باید ورکو. هغه چې مخکې شول نو منشا د دې نه د بدۍ د دې نه جوړېږي چې اکثره بدۍ مونږ په ځمکو باندې سره وولي، ګره ګره کلاشینکوف یو ځوان راواخلي، څو کسه زخمیان شي، څو پکې شهیدان شي، بیا نو هلته په کور کې بیچاره خور لور ورکوي. نو موږ وایو چې په بدو کې د لونو ورکول دا اوس الحمدلله چې ختم شوی ده دا خبره. اگر چې اکثره جوړې کیږي نقد پیسې ورکوي دا ښه خبره ده، یا ځمکه پکې ورکي دا ښه خبره ده. انتقام اخیستلو 2 دقیقې خوند دی په عمومي اپه کې چې چاته وکړه د ټول عمر خوند دی پکې. مثلا 40 نفر سپین ږیري د هر قوم د 2 طرفه راغواړو کښېنو، بیا 2 طرفه څخه اختیار اخلو د دوی په غیاب کې موږ خلکو جلکه فیصله کوو، بیا دوی راغواړو دوی د خپل فیصله ور باندې بلغو چې په دوی په ضرر هم نه دوه مقابل باندې په ګټه باندې وي. داسې صلاحیت ځینې اخلو، اختیار ځینې اخلو، بیا د فیصله ور باندې کوو. موږ دغه خلکو ته غږ کوو چې د دښمنۍ څخه لاس واخلي، راشي د ریاست او اقوامو قبایل د ټولو اقوامو کور دی، دلته یې غاړه کړې دي، مشران دي، سپین ږیري دي، انشاءالله چې هغه هر رقم جوړ شي دلته الفصل کېږي، د مرګ او د ذوب له درې څخه جلوګیري کېږي. بیخ کې رښتیا هم داسې خبرې وي چې چا به یو قتل وکړو یا به داسې مشکلات پېښ شو نو په هغه کې به خلک خویندې یا لورانې ورکولې، نو دا په شریعت کې جایز نه دي. اوس موږ قومي مشران همیش لپاره په دغه روغ جوړ کې کینو او روغ جوړ هم کړي دي، نو کوشش په دې باندې دی چې کم د شریعت مطابق فیصله وي موږ فیصله کوو، یعنی خور لور تر حده پورې موږ په بده کې نه ورکوو. په دې چې د هغې ژوند بس تباه شو، څو چې ژوندی وي هغه ګومان کې په بده کې ورکړه هغه نو د هغې سره بد کېږي. باور وکړه چې دغه په شربله کې کومه جوړه وشوله دا خلک یعنې ښځې د باندې وتای نه شوې، که دا به ووتل هغو به ډزونه پکول، که هغه به ووتل دی به ډزونه پکول. شپه خو پرېږده د ورځې نه شو وتلی، نو اوس دومره د خلک اسوده شوه چې دغه جوړه یې وشوه، هغه د هغه کره ورځي، دا د دې کره ورځي، یو تر بله ښیښی درلودې، دې خو خویندې لوران هغه ته ورکړي وي، هغه دې ته ورکړي وي، دا ټولې بندې وي، په واده کې نه ورتلې، په خیرات کې نه ورتلې، په جنازې ته نه ورتلې. اوس شکر کور و کلی شو ټول دا د هغه کره ورځي، هغه د دې کره ورځي. خشونت از بین میره، خصومت‌ها از هم پاشیده میشه، دیانت و برادری و همدلی و همنوایی پیش میآید، همگی دست به دست منسجم میشه. ورته مهال د بلخ ولایت قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي د یوه کال په لړ کې له 100 زیاتې د دښمنۍ منازعې حل کړي او د شخړو هوارولو لپاره یې شاوخوا 10 شوراګانې جوړې کړي چې په راس کې مخور سپینګیري قومي مشران او دیني عالمان شامل دي چې د کورنیو او قومونو ترمنځ یې لویې وړې لانجې هواروي او خلک سولې او پخلاینې ته رابولي. 4 شوراګانې رسمي شوراګانې وي، نو اوس الحمدلله تقریبا تر 10 اوښتې دي چې زموږ سره خلک ثبت شوي دي داسې مخور سپین ږیري دپاره د حل منازعې دپاره. او په دې کې موږ ته الحمدلله دا چې کوم دغه را مدغم شوي ده، کوچیان را مدغم شوي دې دپاره هم سرخیلان لرو، هغه کې رسمي 12 سرخیلان دي. نو بعضې مؤسسې خارجي مؤسسې دي چې CCO ده او SDA ده او بعضې جنواکال مؤسسه د دې زموږ سره پوره همکاري کړې ده. دوی د دغه حل منازعې دپاره موږ سیمینارونه لرو، نو لله الحمد نو پوره همکاري زموږ سره کړې ده. پیغام دوی ته دا دی چې مثال دوی خپل منځ کې کم شخړې، کم
قتل موضوعګانې دي دوی باید موږ د اقوام قبایلو ریاست غیر دوی ته خلاصه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت اړوند سیمو او ولسوالیو کې ګڼې اوږدمهاله دښمنۍ لا هم تودې پالل کیږي. خو اوس د ولسونو غوښتنې دا دي چې باید د مسؤلینو له لوري د جرګمارو قومي مشرانو او دیني عالمانو پر مټ د خلکو ترمنځ جوړجاړی دود وګرځول شي.